اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې زړور خان وفات شو، خو د روغتون کارکوونکي د زړور مړی کورنۍ ته یې نه سپاري. په همدې خاطر سنګینه په میوه ګل پسې ورغله. اوس به دا واورو چې ملک غني او مطلب شاه ولې پریشانه دي. ملک صاحب هغه د مین پاکانو مشر خو راغلی و، د لرې نه مې ولیده. څه یې وویل؟ ستا ملتیا کوي که نه؟ مطلب شاه هغه هم خپل وزر وړاندې کړ، ویل چې ملتیا دې کومه خو ماته ستونزه پیدا کېږي. د څه شي ستونزه؟ د دې ستونزه چې زه به رسوا شم او دفتر به راباندې خبر شي، وظیفه به د لاسه ورکړم. ملک صاحب دا انجینر ماته ډېر کم عقل سړی ښکاري. هغه دا وظیفه کوي د څه دپاره؟ خو د پیسو دپاره. پیسې خو ورته ته ورکې، نو بیا غم د څه شي کوي؟ ملک صاحب زه خو وایم چې هسې ځان یې د نه په دې بانه خلاص کړی دی. چې هر څه دي نو خو بس تا انډیوال دی، خو رښتیا تا څه وکړه؟ ما ته هم چې څوک معلوم و پسې وګرځېدم چې هر یوه ته خبره وکړم، بس دا سر به رانه تاو کړي. یو عجب ګل دی چې د اوو نه جواب یې سمدست رانه کړ. ویل زه یو ځل مشوره کوم، ویل که خوښه مې راله زه به یې په خپله درته ویم، او که نه ته به یې راته بیخي یاده نه کړې. دا نو څه شی شو مطلب شاه؟ پیسې ولګېږي، دومره تاوانونه توفانونه وشي او اخره کې هېڅ هم په لاس رانه شي. بده خو به یې دا وي چې په غره کې ماینونه موږ پاک کړو او کار پکې شورا شروع کړي، خزانې به بیا هغوی راوباسي. ملک صاحب موږ چې دا ماینونه وباسو نو په دې کې زموږ دوه مقصده و، چې اول ستا ملکي او دویم د غره خزانې. که د غره خزانې ونه شوې خیر دی، زړه ورته مه خفه کوه. ملکي خو به دې وشي، د ملکۍ چارج خو دې شته که نه؟ او چې کله د خیره ملک شوې بس خزانې خو بیا ټولې زموږ خپلې دي. نو بس اوس به دا امید ساتو، نو ګوره چې څه کېږي. ملکي به دې کېږي د خیره سره. ملک صاحب ګوره هېڅ زړه ونه وی. ای خدایه توبه، ډېر ستړی ستومانه شوم. د کشمال پلاره دا څنګه داسې ستړی ستومانه یې؟ دا ولې؟ تورپیکی که رښتیا درته ووایم نو خلکو ته هم مرستې وویشلې، بس د هغې په خاطر باندې ځوانانو سره یو ځای کور په کور ګرځېدو تر څو چې ټولو ته مرسته ورسېدله. نه دا مرسته خو مخکې هم شورا ایښلې او خلک به یې ورته راټولول، خو دا ځلې کور په کور یې ویشله، دا ولې؟ تورپیکی که دا پوښتنه بل چا کړې وې خو زه خیر ته یې ولې کې؟ ولې خفه شوې پې؟ خفه پې نه یمه، خو تا ته معلومات شته دی چې شورا په هر قسم راټولېدو باندې هغه که د هر څه په خاطر بندیز لګولی دی، نو چې بندیز یې لګولی شورا به څنګه یو داسې کار وکړي چې یو خوا نه پې بندیز لګېدلی او بل خوا بیا دوی خلک راټولوي. په همدې خاطر باندې چې کورونا خوره نه شي کور په کور باندې مرسته ورکول شوه. ښه دا خو ډېر ښه کار شوی دی. رښتیا دغه مرسته به خلکو ته بس شي؟ بس چې د شورا څه وسه وه هغه یې وکړله، بس کېږي خو نه، خو هغه ضرورت به ورباندې پوره شي. خدای مکه که دا کرونا لږه اوږده شوه نو خلک به ډېر خراب شي. رښتیا دې وویل تورپیکی چې که خدای مکه کرونا اوږده شوه نو خلکو ته به زیان ورسیږي، ځکه یو خواته زموږ خلک پام نه کوي. که سل وارې ورته ووایې چې داسې مه کوه هغوی به بیا دوه زوره کوي، مثلا د خلکو په راټولېدو باندې، د لاسونو په اینځلو باندې، داسې ډېرې خبرې دي چې زموږ خلک ورته پام نه کوي. بس خدای تعالی دې خپل فضل وکړي چې دغه کرونا ختمه شي او بیرته خلک سوکاله ژوند وکړي. آمین آمین. د کشمال پلاره کرونا هر چاته زیان واړه، خو زموږ مرکز ډېر زیانمن که.
که حساب وشي هرې ښځې زرګونه روپۍ تاوان وکړو. دا خو دانو خو تورپیکۍ کیدای شي زمونږ په دې کې خیري هغه تا نه دی اورېدلي دی خدای دې هغه شر پیښ کړي چې زمونږ پکې خیري. اوس بنده په خپل خیر او شر باندې نه پوهېږي. د ښایسته ګل پلاره دغه سنګینه د زوی په هکله م څوک و؟ مړی به کلي ته کله راوړئ؟ هاي شیرینې بس خدای دې داسې حال په هیچا هم نه راولي. منګه د روغتون سره اړیکې ونیولې ډېر کوشش هم وکړه خو هغوی ویل چې د احتیاط په خاطر مړی نشو درکولی او که دریم کو نو کور ته یې نشي وړلی. د کور په ځای به یې نیغه دیرې ته وړی. بس بیا فیصله همدا وشوه چې همالته به یې ښخ کړي. نو دا مور او پلار به یې څه کوي؟ د دوی ورسره خوښه ده؟ شیرینې د حسن خان خو ورسره رضا وه او د مور به یې کله رضا وینو. د اولاد جدایي ډېره سخته. رښتیا دې وویلو د ښایسته ګل پلاره زه دې مرض ته حیرانه یم. دا څنګه بې رحمه مرض دی چې زوی د مور نه جدا کوي د پلار نه جدا کوي. ته وګوره مور یې نه په ژوند وکتو او نه د مرګ نه وروسته. بس دا به ورته لیکلي و. نو ښه شیرینې ته به داسې وکړې چې د حسن خان کور ته به ورشې د زړور خان مور ته به تسلي ورکړي چې زړه صبر کړي او ورته ووایه چې د الله مالو الله درنه واخیسته صبر وکئ. څه زه ورشم؟ ځکه چې هغه راغلی م دا تا پسې وه او ته یې ښه ملګری مې. اخله دا وګوره د ښایسته ګل پلاره زما غم در سره نشته او د نورو غم در سره شته. دا خو هماغه سنګینه ده که نه چې تاسو ویل ته ورسره ناسته شوې کرونا به درغلي حق نه حق م کوټه کې بنده کړم. خو هغه وخت کې ورباندې کرونا وه که نه او تم کوټه کې ځکه بنده کړې چې احتیاط وکړو او دا احتیاط د څه وخت دپاره وه. اوس خو هغه د حسن خان مېرمن هم ښه شوې ده او په تا کې کومه نښه نښانه نشته. نو په دې خاطر درته وایم چې ورشه خو بیا هم سره نږدې کېږئ مه. خدایا ته په دې کرونا باندې دا د شورا غړي اخته کې ټول پکې غله راټول شوي دي پردي حقونه خوري چې په کرونا اخته شي نو دا غم به کوتا شي. وا مورې خدای دې نه کړي دا ولې داسې خیرې کې د شورا خلک خو ټول ښه خلک دي که نه؟ هی ښه خلک چېرته دي د غریبو او مسکینو حقونه خوري. شورا خو د چا حق نه دی خوړلی مورې زه ورسره ومه ټولو ته مې په خپل لاس خپل حقونه وسپارل. د مرستو ویش خو ما کو زه یې مشر ومه. ښه دا لا ته ورسره وې ها ته به ښه توره وکړې ورشه او د خپلې برخې پوښتنه وکړه چې زموږ برخه مرسته څه شوله. زموږ هم پکې نه مو کډوالو ته مرستې ورکول شوې وحدت کلي ته لاړلې او زموږ څوک پان هم نه اړوي. مورې هغه مرسته د اړمنو خلکو دپاره وه او موږ شکر دی مستحق نه یو. اوی څنګه مستحق نه یو؟ زه کونډه نه یم. کونډه یې خو شکر دی زوی د کار کوي انګور د کار کوي نور څه غواړي. د دې مرستو مستحق هغه څوک دي چې بېګا ته نه هر وي. مورې ګوره تا نوم لیکلی او دا د ښه کار نه و کړی. ښه دی چې زه په وخت سره خبر شوم او نوم مې په خپله وران کړو. ښه نو دا دومره تاوان تا ماته خپله واړو؟ مورې تاوان نه ګټه مې در واړوله چې پردی حق دې ونه خوړو. الله نو وجعفره زویه چې ته به کله وخیارېږې. کاشکې چې لږ عقل خرڅېدی درته به مې اخیستی وی. خلکو ته اوړه ورکول شو غوړي ورکول شو او موږ هم داسې پاتې شو. مورې په کور کې دې شته شکر پې وباسه ولې دومره حرص کې؟ عبدالرحیم وراره وایا چې په غره کې د پوستې کار کوم ځای ته ورسېدو؟ ملک کاکا د خدای په فضل سره پوسته جوړه شوه او الکان پکې ځای په ځای شول. نور د دینه بېغمه شئ چې ګوندې ته به ټوپکیان بیا راشي او یا به یې ملک غني قبضه کړي. آفرین وایم ډېر در باندې ویاړم چې ستا په څېر یو وراره لرم. ما شورا ته ویلي چې د غر ساتنه زمونږ کار دی. د ملک غني ارمان به نه پوره نه شي چې هغه به غر په خپل لاس کې ونیسي
آفرین تا زما خبره په حقیقت بدله کړه. ملک کاکا چې موږ ستا ملاتړ ونه کړو نو څوک به یې کوي؟ همدا تاسو مشران یې چې موږ ته مشورې راکوئ، موږ ته لارښوونه کوئ. بس موږ ته دا غټه خبره ده چې ستاسو په څېر مشران لرو. اوس نو بس دا دعا به کوو چې ماینونه په پوره توګه له منځه لاړ شي، نو بیا به شورا په غره کې خپل کار شروع کړي. اوس هم کار کولی شي خو بیا هم لږ احتیاط په کار دی. وراره احتیاط په کار دی، خو ګوره تاسو هم د دښمن نه غافله نه شئ، هسې نه چې څوک در باندې حمله وکړي. ملک کاکا ته بېغمه اوسه، زموږ هر څه ته فکر دی. ان تر دې چې د ماین پاکانو مشر ته مې ویلي دي چې پوسته ستاسې د ساتنې لپاره ده، او په رښتیا هم ساتنه خو یې کوو چې څوک مین پاکانو ته زیان ونه رسوي. خو زموږ غټ هدف بیا هغه دی. آفرین آفرین وراره جانه، بس نو خپل کار ته فکر کوئ چې د غره په خزانو باندې شورا کار شروع کی، نو په کنډو کلي او وحدت کلي کې به شورا ډېر ښه کارونه وکړي او د غره خزانې به په ځای مصرف کړي. هی خدایا دا څه شو؟ دا په موږ باندې کوم حال راغی؟ سنګینې بس الله تعالی ته صبر کوه، خدای تعالی دې مونږ ته اجر راکړي. آمین آمین. خو د سلګۍ پلاره تا ډېره نازوانه وکړه، خو د زړور خان مړی دې کلي ته رانه وړو. وسنګینې ما خپله هڅه وکړله او تا ته خو دا معلومات هم شته چې د کلي مشرانو هم هڅه وکړه، ځکه چې همدا ته میوه ګل پسې ورغلې وي. خو ډاکټرانو ویل چې موږ مړی چاته نشو ورکولی، ځکه چې دا امکان شته دی چې خدای مکه دا ناروغي نورو ته خوره شي. بس زړور خان دی الله پاک وبخي. وګوره اول ژوند یې څنګه او بیا وروسته څنګه شو، د هغه د اصلاح دپاره ما کوشش وکړ، شورا کوشش وکړ، ان تر دې چې تبلیغ ته م ولېږه. دا خو هم دې تکلیف د لاسه که نه، که تاسو تکلیف ته نه لېږله نو ولې به داسې کېدو؟ پام داسې مه وایه، انسان ته خپل قسمت رسیږي، خو انسان باید احتیاط هم وکړي. زړور نه چې سم سړی جوړ شو دا خو د تبلیغ برکت و که نه، خو افسوس چې هغه ډېره بې احتیاطي وکړه. که بې احتیاطي نه وی کړې نو کیدی شي چې ښه شوی وی. بس دا خو ټول عمر هغه ملامته کړی دی. خفه په دې یم چې ډېر ارماني رانه لاړو. کاشکې چې د زړور خو یو نښه وی که نه. سنګینې اوښکې دې پاکې که، بس په دې شکر وباسه چې زموږ د زوی اخره خاتمه ښه شوه. خلک همدا سوال کوي چې خدایا اخره خاتمه مې په ایمان تیره کړي. تا چې زړور خان سره خبرې کولې اخري خبره یې څه وه؟ هغه خو کلمه یې وویله. بس شکر نو دا یې د نیکبختۍ نښه ده. خدای دې ورته قبر د نور نه ډک کړي، موږ به ورته دعاګانې کوو او خدای تعالی دې ما او تا ته صبر هم راکړي. آمین آمین. دا پولی پولی ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ: 02083 30 50 020 شپږ شپېته 30 50.